वबी अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लियअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ए बरतरस ख्यालो क़ियासो गुमान वहम वज़हर जो गुफ्ता शुनीदम ख़वांदयम दफ्तर तमाम गश्त पायान नशीद उमर माँ हम चुनान दरो अली वस्पी तो मानदयम दुरूद शरीफ हुआ है। बुज़ुर्गान किराम, पतेर जुमा बांधे पदे आखिरी हिस्सा द सूरत काफ मंगलक बयान करो। अल्लाह फरमाई फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहन। दचाचे दा उम्मीदी से ज़बान असर मिलावी कमा नदीद पारा सो तो शपकारदा फलियअमल अमलन सालिहन। देर पर तो शदाद शदीदी अमल सालिह की तो शदीन ज़रूरी दा अवल्ला तो शौक़ दला अमल सालिह दी अमल सालिह जदीन दी तवही शागाब द कुरान शरीफ द हदीस मुबारक सरा मुआफ़िकी जदाग़ीना मुखालिफ नहीं। हर अमल चतकई दावत कुरान शरीफ मुबारक फराना की गई दावत हदीस मुबारक फराना की गई। दजान बामल न जोड़े मांज पसे पर्ज पसे जतसो कलिमात वहे दावत रसूलुल्लाह मुबारक वही न तोशा जदी दा तोशा लव खुद लाने कमल अगब कुरान शरीफ द हदीस सरा मुआफ़िक भी दागे न मुखालिफ नहीं।
دا غین چې مخالفي هغه عمل الله نه قبلي. دا به د عالمانو د دین نه اوري او په هغې باندې به عمل کوي. نو توشه چې دی دا ضروري ده. او دغه توشه به د قرآن شریف او د حدیث سره موافق وي چې هغه نیک عمل دی. خو یاره داسې دی چې کله داسې وي چې مرغن طعامي پولو وي چرګي نری غوښه وي که هغې کې د یو پوټې زهر واچول نو هغه به هغه خوړونکي مړ به کړي هغه به مړ کړي بلکل. نو ځکه الله اړوند وایي ولا یشرک بعبادة ربه احدا. دا با په معنا د پی ده. نحوه کې دا مسله ده چې حروف جاره ده یو بل په معنا راځي. ولا یشرک فی عبادة ربه احدا. الله وایي چې دا کوم عبادت ته کوې دې کې به ریاکاري به نه کوې. ریاکاري دې ته وایي چې یو سړی عمل نیک عمل کوي خو د بل د ښودنې دپاره چې دې باندې زما عزت جوړ شي. او سمعت دې ته وایي چې سړی د شپې لمونځ وکړي ذکر وکړي عبادت وکړي تلاوت وکړي سهار خلکو ته وایي. نو ریا او سمعت بني دلته مفسرینو مراد د شرک نه شرک خفي غشتري. نو دا توشه به ستا بیا پر ورځ د قیامت کار ورکړي. دقه نیمه یادو او په احد باندې صورت خلاص شو. ریاکاری به پکې نه وي بل غرض به پکې نه وي. که دا علم دی که عمل دی نو دې کې به ریاکاري نه وي. دې کې به سمعت نه وي چاته به اورول پکې نه وي. مقصد به د یو خدای رضا وي. نو ته به که خیري په دې کامیاب شي. ابو یزید بستامی یو لوی ولی د خدای تیر شوی دی. هغه د الله بندګي کړې ده خو سمې کړې ده. او ډېر په اخلاص کړې ده او ټول خواهشات نفسانی ختم کړي دي. او په هغې باندې قدمونه کېښودلي دي.
تفسیرونو کې راغلي دي، ډېرو تفاسیرو کې، چې عبادت د خواهش څونه شوی دی، دومره نه د خدای شوی دی، دونه نه د بت شوی دی، دونه نه د نور شوی دی، دونه نه د سپوږمۍ شوی دی، دونه نه د اور شوی دی. عبادت ته نفس ډېر زیات شوی دی. حدیث مبارک کې راغلی اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. اعدى چې دی دا صيغه د اسم تبجیل ده. ستا په دشمنانو کې لوی دشمن ستا د نفس دی. چې ستا د دوو ډډو په مابین کې دی. ابراهیم ابن ادهم چې د بلخ او بخارا بادشاهي یې په ګیرې دپاره پرېښوده. د بلخ او د بخارا بادشاهي یې هغې د په ګیرې دپاره پرېښوده. ابراهیم ابن ادهم یو وار چا څه خبره کوله، نو ابراهیم ابن ادهم ته وی دا فقیري ما ګټلې ده په پرېښودو د باچې باندې، زه اوس هم وایم چې دا ماته ارزانه میلو شوې ده، ارزانه ماته میلو ده چې یو لس باچې مې پرېښودې وي نو هغه به م کمو. چا ورته وی چې یاره تا دا باچهي پرېښوده، دا ولې؟ ده ورته درې خبرې وکړې. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته درې خبرې وکړې. دی لوی عالم، علم یې کړی و، پخوانو باچانو به علم کړی و. بزرګانو به علم کړی و. شاه عبدالقادر جیلانی پهلوان د میدان د معرفت، د هغه ډېر مریدان. یو چا ورته یو قیمتي ملغلره راوړه، وی صاحب دا والی پیرانو له خلک ورکوي، هر څه وله ورکوي. د خادم ته اواز وکړو، وی دا ملغلره والا الحمدلله، وی دا والی. هغه ملغلره ډېره قیمتي وه، د ډېرو زیاتو دولت وه. هغه یو سړي غلا کړه چې زما به پسې کار روان شي، ځکه چې ډېره قیمتي وه، هغه یې غلا کړه. هغه کېښوده بس هغه غلا کړه. بیا ورته راغی شاه عبدالقادر جیلاني ته وی ملغلره چې غلا کړه، بیا الحمدلله. دغه وخت تېر شو، بیا دا خادم د شاه عبدالقادر جیلاني رحمه الله راغی،
ویسے بچ دا ملغلر رالا نو هم تاسو الحمدلله وی او چې بیا ځایي شوه نو هم الحمدلله وی په دې کې څه راز دی وی پرېږده وی نه صاحب ما ته راز ووایه وی په دې کې راز دا دی چې دا قیمتي ملغلره مال راله نو ما زړه ته توجه وکړه نو زړه په دې څه خوشحاله نه شو نو ما الحمدلله وویل چې هېڅ خوشحالي پرې ونه کړه ما الحمدلله وویل او بیا چې ته رالې چې ځایي شوه نو بیا ما زړه ته فکر وکړو نو الحمدلله مې وویل نو زړه زما چې مې په دې خفه دی که نه دی بیا هغه پرې نو خفه نه په راتلو خوشحاله نه په تلو خفه دا د لویو خلکو خبرې دي دا د بزرګانو چې هغوی بس یو خدای سره معامله برابر کړې ده علما او عملا داسې کسان ډېر کم شو زما په شاګردانو کې یو شاګرد دی عمر کې زمانه مشر دی هغه نه مې تپوس وکړو زه د عبرت دپاره دا خبره کوم ډېره زیاته کوم مې ته د شپې مونځ څنګه کوې وی زه په آسمانو په اول رکعت کې صورت کهف ویما مکمل صورت کهف لکه اوږد صورت دی وی خلاصه کلام دا ده چې په دوه پخو ګنټو کې زه 4 رکعته کوم دوه ګنټو پخو کې نو دا کسان کم شو پرون بخاری مبارک کې د مرګ ته مې وی رسول الله دا دوا ډېره کړې ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اللهم په قرآن شریف کې نشته حدیث کې شته خیر دې کته اللهم وی سیدا اللهم سیدا اګه نو به نو قرآن شریف کې نشته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پرون مې دوی ته وی چې حسن بصري وی چې په دنیا کې نیکي څه ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه په دنیا کې نیکي څه ده علم دویم د هغې سره مطابق عمل او دریم صحت بدن او بدن روغ چې نه وي نو بیا به څوک صحت د بدن لوی نعمت دی دا په دنیا کې حسنه ده وی حسن بصري دا ترجمه کړې علم کول هغې سره موافق عمل کول عبادت کول او دا پاتو نه بچ کېدل او په آخرت کې حسنه وي صدا هغه جنت دی او د الله رضا ده لو ټکي چې دی د خدای رضا ده نو پرون بخاري مبارک کې تیر شو ته فکر کوه داسې کسان ډېر کم شو ډېر زیات کم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاري په جلد ثانی کتاب الرقاق کې
تیر شو چې رسول الله سره یو سړی ناستو او په دې کې یو سړی تېرېده په ډېر شان او شوکت کې. نبی علیه السلام هغه سړی چې ورسره ناست و هغه ته یې ویل ما ارأیک بهذا، د دې سړي متعلق ته څه وایې ته فکر کوه وګورې ښه د دې سړي متعلق ته څه وایې. وی رسول الله ما نه تپوس کوي وی یا دا یو سړی دی که د چا لور خور ته پیغام د نکاح ولیږي نو لور خور به ورکړي، او که د چا دپاره شپارس وکړي ان یشفع نو شپارس به خلق قبول کړي. وی ښه او که دې خبره کوي نو د ده خبره به اوریدی شي چې هلکه نیک خبره کوي چپ شي ګورې. وی بس رسول الله ډېر هوښیار شخصیت تېر شوی دی. بیا یو بل سړی تېرېده وی ما رأیک بهذا، ده کې څه وایي؟ وی صاحب دا یو سړی دی من فقراء المسلمین، یو فقیر مسلمان دی، که دې د چا لور خور ته پیغام د نکاح ولیږي نو را واپس به یې کړي ور به یې نه کړي. که د چا شپارس وکړي نو شپارس به یې څوک نه قبلوي. که دې خبره کوي نو وایي به دا څه قمقل دی د ده خبرې ته څوک په غوږ نه ږدي. رسول الله ورته وی هغه سړی چې تابع د دې قبیلې نه دی د هغه نه چې دا ټوله ځمکه ډکه کې دا یو مسلمان د الله په جناب کې ته پورته دی. خبره په دې کې نه ده چې یو سړی دنیا چې ته ډکه کې د هغه نه دا یو سړی الله په جناب کې بهتر دی، او دغه ځمکه اسمانونه او دا انور چې راخیږي نو د دې سړي د وجې نه به راخیږي. ابراهیم ابن ادهم ته یې وی تا دا باچې پرېښوده وي او درې خبرې ورته وکړي. سفر دراز د ده ژبه پارسي وه، پارسي چې چاله نه ورځي نو دې ښودل وي خیر نه محروم دي. بزرگان خو ټول پارسیبان تیر شوي دي. دې زمانه کې طالبان له پارسي نه مړ دي، موږ ته پته ده. څونه بزرگان چې دي ټول پارسي والا دي. وی سفر دراز دیدم مرا توشنه او شب تاریک دیدم مرا مونسنے او قاضی عدل دیدم مرا شاہدینے. وی ما بچی د دې وجه نه پرېښوده چې یو عظیم سفر د ما ته مخې ته پروت دی نو ما سره توشه نه وه. سړی چې په سفر ځي نو توشه به پیدا کوي، توشه به ورسره او دویم دا ده چې دا قبر تکه تور تیاره وه، دا قبر تور تیاره ده. نو ما سره څوک الفت کوونکي نو ما باچۍ پرېښوده چې ځان له مونس پیدا کړمه، الفت کوونکي. او قاضي عدل دیدم منا شاهدینې او خدای مې وکتو چې زبردست عادل بادشاه دی، نو هغه ته به زه پیش کېږم نو ګواه مې پیدا کو.
ما باچهی پرېښودو نیک عمل مې وکړ چې ګواه پیدا کړم. خیر زموږ دا خبره په دې آیات کې لا شروع ده چې توشه به داسې توشه جوړی چې قرآن شریف مبارک و حدیث سره موافقي. و آخر دعوانا